السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس په څکنه د مرګ وکړي. محترمین ورونو، کافران هم پر دې عقیده لري چې مرګ شته، مؤمن هم پر دې عقیده لري چې مرګ شته. خو صرف د کافر عقیده دا ده چې بعد الموت وروسته له مرګ بل ژوند نشته. د مؤمن عقیده دا ده چې وروسته له مرګ بل ژوند شته. محترمین ورونو، مرګ یو مرګ دی، مرګ دوه مرګ انسان ته نه راځي، یو مرګ راځي. او ژوند چې دی دوه ژوند دی. یو ژوند دا دی چې دلته موږ کې واقع یو، دلته موږ کوو. څوک باچهان دي، څوک ګوروانان دي، څوک شپنیان دي، څوک باغوانیان دي. د چا سترګې له اوښکو ډکې غمجن وي، څوک له درده کړېږي، څوک بیا هغه خوشحاله وي، خوله یې له خندا ډکه وي، غم نه لري. دا ژوند خو موږ ولیدی راته چې واقع یو. یو بل ژوند هم شته چې هغه د آخرت ژوند دی. هغه ژوند دی الله را په خیر کړي. هغه ژوند به یا د جنت ژوند وي یا به د دوزخ ژوند وي. هلته به بعضې خلک خاندي، بعضې خلک به ژاړي، بعضې به مسکینان وي، بعضې به سرمایه‌داره وي. د دنیا سرمایه‌دار خو په پیسو سرمایه‌داره کېږي، خو لیکن د آخرت سرمایه‌داره په نیکو اعمالو باندې دی. په دنیا کې خو هر سړی کوشش کوي چې لاس ته روپۍ راوړي، لاس ته سرمایه راوړي، د دنیا سرمایه‌داره له ځان جوړ کړي. په راځئ د آخرت سرمایه‌داره له ځانه جوړ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته المفلس کم یو دی؟ مسکین. صحابه کرامو الله ورسوله اعلم، د الله او د الله رسول پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم المفلس هغه دی چې هغه په ورځ قیامت اعمال نه وي، یا اعمال لږ وي راپورته. نو محترمینو، مرګ یو مرګ دی، بل مرګ نشته. دلته چې په دنیا کې مړه شو دغه مرګ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ قیامت به مرګ د یو پسه په شکل کې راوړل چې د دوزخ او د جنت په مابینځ کې به حلال کړول شي. جنتیان به په دې خوشحاله شي چې الحمدلله موږ لره بیا مرګ نشته. عیش اسرات ابدي مو ابدي ده. په دنیا کې که هر څو اسرتمن وي، که هر څو باچا یې، که د سعودي باچا یې عبدالله هم به بیا یو وخت خاطور خاورو ته ورننوځي. عیش اسرات ټول شان به پاتېږي. د دنیا د ژوند ثمره خاورې دي، قبر دی. خو د آخرت ته ژوند عیش، د آخرت ته ژوند خوشحالي هغه بیا تېرېدونکې نه ده. دغه رنګې د آخرت هغه تکالیف، د آخرت عذابونه، په دوزخ کې هغه تکالیف هم هغه بیا همیشه دي. نو ژوند دوه ژوند دی، یو د دنیا ژوند، یو د آخرت ژوند. خو د آخرت ژوند به بیا هغه یا د دوزخ یا به د جنت وي. الله دې د جنت ژوند راکړي. نو الله وایي هر ساکښونکی به سکنه د مرګ وکړي. راځئ مرګ ته ځان تیار کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان سره حساب وکړه، مخکې تر حساب چې الله محاسبه در سره کوي. دلته ځان ته حساب وکړه چې زه په کوم لیول روان یم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ څه مخکې تر مړ کېدلو، مړی خو ګناه نه کوي. نو په دنیا کې داسې ژوند وکړه لکه د مړي ده. مړی هلته پروت پر قبر یې حیوانات هم تېرېږي، کوچنیان هم تېرېږي. که چا دعا ورته وکړل ووایه، که نه پروت یې په خاوره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې دا اړول څه دا چې د الله جل جلاله په اطاعت کې مړ شي. نو الله دې موږ ته د مرګ محبت راکړي. الله دې موږ له مرګه وبېروي. که څوک په دنیا کې له مرګه بېرېدي، د قبر کې به دننه د مرګ د وحشت څخه خلاص وي. که په دنیا کې چا د مرګ تصور کاوه، که نر وي که ښځه وي، دا د ځان سره فکر کاوه چې زه به یو وخت ځم له دې دنیا څخه، بیا به زما په پښو په لاسو پرې سپینې رشقې راتړي، بیا به زما خوله او سترګې رابندېږي، بیا به مې په سپین کفن کې نغاړي، بیا به د دې ټول قریبانو څخه یوازې ځم، د دې ټول قوم د قریبانو د دې ټولو دنیا څخه به یوازې فرید یوازې به هغه و قبر لره ځم. نو که واقعیت سړی مرګ ورته یاد کړي، بیا به د انسان په ژوند کې غټ تحولات راشي. وایي یو زمانه کې 3 ورونه وه. دغه مشر ورور هم واده کړی و، منځګر ورور هم واده کړی و، کشر ورور هم واده کړی و. کشر ورور واده نه لري، مشر ورور منځګر ورور ودونه کړي دي. کشر ورور واده نه لري. د کشر خدمت دا مشر اورېندار کوي. دا کشر ورور عادت دا دی چې د شپې پریزي سهار یې ځای خراب کړي، بولې جنسي وي.
هغه مشر او رندارې خدمت کوي وایي معذوره به وي تکلیف به لري مریض به وي هېڅ نه وایي کلونه راتېر شول په یو وخت کې مشر او رندار تللی د په شپو باندې دغه د منځګر ورور ورندار د دې کشر لیوره خدمت شروع کړي سهار چې څو نالي خرابه ده بولي پسې وي دي غږ یې نه وکړي دوه ورځې بیا غږ نه وکړي درېیم ورځ یې خپل مېړه ته وویل دا ستا ورور که مریض دی خو علاج وکړه هره ورځ یې ځای خراب کړی مرداري یې کړي او فقهستان کې نو موږ ته دې تکلیف نه راکوي پر موږ خپل د کوچنیانو مرداري ډېرې دي چې د لوی مرداري مرفع کوو ماښام چې کشر ورور رالی هغه منځګر ورور ورته وایي چې وروره مریض خو نه یې هغه وایي الحمدلله جوړ م هېڅ نه دي راسوي وایي هېڅ نه دي در سوي هېڅ مرض نه لرې هو نه لرم جوړ یم نو منځګر ورور ته وایي چې ورورکیه ته دا ځان کې بولې ولې کوې دا خو دې ورندارګانې دي دا خو ستا ورندارګانې دي دا به ترې وخته ستا خدمت وکړي نو تر ابد څه وخته پورې به ته به دې تکلیف کوې دا بولې ولې کوې که مریض خو علاج به وکړو که قسم کوې مه یې کوه کشر ورور ورته وایي وایي ته په ځای کې بولې نه کوئ دی پر وخندي وایي موږ خپل لیونیان یو چې په ځای کې بولې کوو موږ کوچنیان یو چې په ځای کې بولې کوو کشر ورور ورته وایي چې زما دا فکر دی چې تاسې نارینه او ښځینه به ګرده بولې کوئ هغه یا ته لیونی یې بولې څنګه کوې کشر ورور ورته وایي چې ماښام زه په ځای کې پرېوځم زه خبر را په یاد کړم زه هغه توره ډوډۍ را په یاد کړم زه هغه خپل سپین قفن را په یاد کړم زه هغه خپل ناوړه اعمال را په یاد کړم چې په دنیا کې ما څومره بد کړي دي په دنیا کې ما څومره د الله نافرماني کړې ده او زه هغه د قبر عذاب هغه د قبر لړمانو ماران هغه د قبر یوازېوالی چې هلته هېڅ قریب نه زوی نه لور نه پلار نه مور نه ښځه نه خاوند هېڅ څوک نه چا سره په قبر کې نه پاتېږي یوازې به الله ته سړی پاتېږي نو چې زه هغه د قبر وحشت هغه د قبر تنګوالی هغه د قبر یوازېوالی را په یاد کړم زه بیا په حال کې نه یم زما څخه بولي سوي نو هغه ورور منځګر ورور خپله ښځه هم را وغوښتله او مشر ورور یې هم را وغوښتی چې زموږ ورور د مرګ په مرض باندې هغه مریض دی دا معذور دی د ده خدمت کوي د واقعات کتاب وایي که انسان مرګ واقعات فرض کړي د بولو پر ځای به د انسان څخه وینې توی سي د اوښکو پر ځای به د انسان څخه هغه وینې راتوی خو الله جل جلاله دې موږ ته د مرګ محبت د مرګ یادونه راکړي الله دې موږ ته هغه اسباب په لاس راکړي چې په هغه باندې قبر روښانه کېږي په هغه باندې قبر پراخېږي قبر هر ورځ نارې وي وایي انسانه زه د وحشت کور یم خوشحالي ته در سره راوړه ای انسانه زه د ظلمت کور یم توره شپه د رڼا ته در سره راوړه ای انسانه زه ډېر کوچنی یم په ما کې کښېنستی نه سې په ما کې ولاړېدلی نه سې پراخي در سره راوړه ای انسانه زه خاوره یم په دنیا کې خو چې پر ما کښېنستلې لمن به دې څنډله که به دې خونه خیرنه سوم به دې جاره کوله په خاورو کې نه کښېنستلې ای انسانه زه د خاورو کور یم فرشونو غالۍ او هغه ته در سره راوړه او حمید لفاف رحمت الله مبارک وایي تنبیه المخترین د امام شرانی رحمت الله صفحه نشپېته وایي که انسان مرګ ورپیادوي په یادوي په درو شیانو باندې به مکرم سي تعجیل التوبه پر ګناه به چابکه توبه وکاږي وقناعة النفس قناعت په نفس لره ورکړي که سایکل درلودي پر سایکله به قناعت وکړي چې موټر نه کومه خو راسه پاتېږي ونشأت فی العبادة په عبادت کې به خوند کوي داسې تلوار به په عبادت کې کوي او خوشحاله به او عبادت خوند به په ذایقه به په ستوني کې پیدا شي او علی کرمانتانو مبارک ته یو وخت یو صحابي راغلی چې ما سرای پر چا خرڅ کړی دي اسلام کواله راولیکه د په خطه کې ورته ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم پلانکي مغرور د پلانکي مغرور څخه هغه د
په فاني دنیا کې د خطا ایستلو سرای رانیوي په دغه سرای کې به دته مرګ راځي بعد الموت به دته دوه حالات وي یا به جنت ته ځي یا به دوزخ ته ځي صحابي چې خط وکتي درته پېښمانه سو هغه د سرای پیسې چې وي سرای چې پرانیوي او پیسې یې بیرته مجاهدین وو د الله په لار کې وقف کړ واقعیت کې سړی مرګ په یاد کې سړی مرګ په سترګو کې هغه بیا په دنیا باندې باور نه کړي ملک بن مروان چې مدینې منورې ته رالی د ابو حارث په نامه یو صحابي و له هغه څخه یې پوښتنه وکوله د دې پوښتنې جواب غواړم د شام او د عراق علماو څخه مې پوښتنه کړې د چا جواب نه دی راکړی ستا سترګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په سترګو لګېدلي دي صحابي یې ګوندې د دې جواب به ستا سره وي څه پېښه ده چې هغه صحابه کرامو و مرګ ته زړه ورکلی پر مرګ ایمان و خو موږ مرګ منو پر مرګ ایمان دی مرګ ته مو زړه نه ورځي ابو حارث ورته وایي صحابه کرامو هغه دنیا خرابه کړې وله اخرت یې آباد کړی و له خرابه څخه له کنډوالۍ څخه بنګلې ته چې سړی کډه کوي دا د انسان طبع و د انسان زړه و تقاضا هم دا غواړي او خو له بنګلې څخه چې کږدي او کنډوالۍ ته کډه کېږي دا سړي بیا شندان چې ولي دا سړی بیا د خوابدی وي نو صحابهو دنیا کنډواله جوړه کړې وه صحابهو به په نس پورې ډبرې تړلې وي له لوږو څخه نو ځکه د هغو د آخرت اباد کړی و دنیا کنډواله وه دنیا خیامه وه نو ځکه بنګلې ته تګ کول د انسان تقاضا او بشریت هم دا تقاضا کوي نو ځکه صحابهو مرګ ته زړه ورکړئ تاسو دنیا آباده کړې ده صحابي ورته وایي ملک بن مروان ته چې تاسو دنیا آباده کړې ده دنیا مو بنګله کړې ده او نو آخرت مو کنډواله کړی دي نو له بنګلې څخه و کنډوالۍ ته طبعا د انسان هغه شوق نه کېږي ملک بن مروان ورته واقعیت هم دغه دي چې موږ دنیا آباده کړې ده آخرت مو خراب کړی نو محترمینو راځي آخرت ته مخ کړو دنیا پناه لري دغه د دنیا هغه اخرنی لباس کفن دی چې هغه که نر وي که ښځه وي هغه په نه ګزه که په نه کې بیا د دنیا څخه ځي په هغه کې بیا د باچا او د شپانه فرق نشته دواړو ته یو ډول کمیس ورکول کېږي یو ډول هغه ازار یو ډول لفافه ورکول کېږي د دنیا اخرنی موټر ما هغه جنازه ده هغه کټ چې مړی قبرستان و هدیرې ته وړي هغه چې بیا راوړي هغه بیا په مسجد کې پروت وي خلک یې په کور کې نه پرېږدي چې بیریږي او اخرنی بنګله اخرنی قصر اخرنی کور مقبر دی هغه کې بیا د سعودي د باچا او د دیوبندي مولوي صاحب فرق نشته ایو قبر ته به ټول ورځو نو الله دې هغه اخري لباس را ښایسته کړي په دنیا کې فرق شته یو چا زړې کپړې اغوستي یو چا نوي کپړې اغوستي خو لیکن هغه اخرنی لباس چې هغه به یا د دوزخ په لباس را بدلیږي چې هغه به د اور کمیس وي هم به د اوسپنې څخه جوړ وي او یا به د جنت په لباس را بدلیږي الله دې هغه لباس را ښایسته کړي او هغه اخرنی کور چې ظاهر د خاورو کور دی خو لیکن په حقیقت کې به یا د دوزخ په شله باندې بدلیږي هغه د دوزخ دروازه به وي او یا به د جنت باغچه انسان ته جوړیږي الله دې هغه اخرنی کور موږ ته ښایسته کړي الله دې هغه راته په خیر کړي الله جل جلاله دې د مرګ اسباب د مرګ محبت را نصیب کړي الله دې زموږ له زړو څخه د مرګ وهم نه باسي الله دې ابد الابدي زندگی را برابر کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النسر وقنا عذاب اليوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته